سلامونه دوستانو مخکې له دې چې خبرې کوو دا ویډیو وګورئ تر اخره یې وګورئ او بیا درسره شریکه هم کړئ دا یې تا دي کاکا پیسې تا دي تا نه غورځېدلې ته وګوره چې ها تا نه غورځېدې تا نه دي غورځېدلې ویلې به دي چې ما دې درکړي باندې ها ولې څه غاړه دې بندېږي نه ویل آرام نه خورې خو ځان به دې هغه کړی و 100 روپۍ دي 3000 افغانۍ دي بس ایسته به دې جیب ته دې باندې به څه شی وکړم پاچا به شم پرې ګدا به شم یو بوجي وړه خو پې کېږي هغه خبره صحیح ده خو ښه خو حرام نه خورې نه وخت ته یې وخله ته یې وخله نه 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 وخله چې دوست دینه صادق یې بس موږ له طرفه یې وخله دا ورته کامره لګولې دغه ده صحیح ده نه تا شوې که نه اوس صداقت درکړو که دې ویلې وای چې زما دې ځان دې غلی کړو بیا مې نه درکولې خدای په امان تور شپو د اوازو غږونه که چاته ووایم په زړه باندې پرهاري لري کاکا تا خو نه دي دا پیسې نه ما نه تل د پرتې وي ته وګوره جب کې دې وګورې تا خو به نه یې ما ښه نه دي څنګه زما نه دي غاړه بندېږي ویلې به دوی چې ما یې درکړې مې یو څه خو به دې شوي وه خو بس الله مالک ده نو هغه ما ویني نو ما سره خو روپۍ درک نه لګي یا الله خو شته ښه الله غفور رحیم دی الله ډېر مهربان دی غړم نشي سهار نه دې 100 روپو کار کړی ولا وروره دغه روپۍ کار مې کړی مطلب دی راغلی یم نن دا یو څو ورځې کېږي چې پرون راغلی یم نن دا وترم دا یا الله په سرم دا کار لګولی 3000 روپۍ کوي چې ځان دې غلی کړی وی نه غاړه بندېږي وروره هغه خو ما ویني که نه که بل څوک نه وي دا وخله کور دې ودان خدای تاسو ساده صداقت کوي الله دې مطلب دی صحیح ده خدای دې په دنیا او په آخرت لاس دې راکړه خدای په امان هغلته مې ورته کامره لګولې ګوره که دې ویلې چې زما یې بیا ګیرولې نه مطلب دی دا خدای په امان کاکا دا پیسې تا دي ته ګوره تا نه خو نه یې غورځېدلې بلا خاطرې زیاتې لري د سوي زړه درانه دردونه تا نه خو نه یې غورځېدلې یاره وګوره جوبونه دې وګوره او که نه چې بل چا نه یې که نه یاره نه به یې ما تا نه دي خو داسې خو نور تا نه مخکې خو څوک نه و تېر شوی یاره دا خو لاره ده لاره ده که نه ښه څنګه مریض خو نه یاره مریض خو بس په دې وخت کې خو مریضان خلک دي ښه شونډې دې م ټولې پوستې هغه کړې دا لاس دې ولې دا لاس نشته لاس دې م نشته دا په څه کې دا په ماشین والا څه شي ماشین والی مالوچ مالوچ خدای تا اوس نه دی نه ولې به دې زما دې خو درګه اخیستې به دې که غاړه بندي نه داسې غاړه بندېږي څه شی کېږي غاړه بندېږي غاړه بندېږي ډېر خلک ځان غلی کوي یاره غلی کوي هغه خپل هغه یې نو څونه دې پیدا کړي نن دغه شی دی نو څونه دې پیدا کړي نن دغه شی دی دا څه شی دی دا هغه دی لږ ذره ډوډۍ دی ښه لږ ذره نور په بس داسې خالي تورې څومره پیدا کوي ورځې کله 80 روپۍ ها دا د مشر زوی کله یو نیم دا د زوی دی او دا مې زوی دی ښه در باندې ګران خدای مخکې کېنولې ته دومره صادق یې کاکا ښه ځینې اکثر خلک پې ځان غلی کړي دا 3000 روپۍ زموږ له خوا واخله الله تعالی دې قبول ممزل بس هغه له خوا بالکل الله تعالی دې قبول کړي بس دا مننه صحیح شو معیوبه مې زحمت کشه مې او صادق انسان مې دا څه وایي دا وایي بس دا هغه دی ګونګی دی ګونګ دی ښه واخله وایي دا ما ته راکړی چې وایي لږ وایي نور هم واخله بس دی بس خیر لاړ وکړه الله تعالی دې قبول ممزل کړي دا د الله له خوا دی ښه خدای په امان السلام علیکم که چاته ووایم په زړه باندې پرهاري لري وعلیکم السلام دا پیسې خو یې تاندي کاکا ها نه زماني دلته پرتې دی کتاب یې دا بچا نه غورځېدلې نه 100 روپۍ دي دا سره 3000 افغانۍ تر یو 2 3 تا خو نه دی
دا به نو سړی چاته اوس ورکړي کې دلته ریبه شو تاسو سره یې کېدم نو ته به یې ورکوې مکمل چراغ یې ورکړي دا خو تا ویلی شوې چې زما دي ګناه نه دي نو څه به ووایم که ویې وایې نو دکې څه ګناه ده خود ګناه ده نارامه حلال شی دی حرامېږي ده حرامېږي او خود حرامېږي د سهار نه دې اوسه پورې څونه کار کړی سهار نه یو 100 روپۍ کار کړی دی 100 روپۍ باندې صبر او 3 زره ته نه وایې چې زما دي صحیح خبره ته داسې چلو که نوم دې څه دی ګلزاده ګلزاده زه به دا 3 زره تا ته درکړم دا خو ما ته به هسې ګپ در سره لګولو دا وخت چشته دې راکړلې خدای دې خیر کړي خو صادق انسان وې که نه خو تا خو که ویم چې ویلي دې وایې چې بس زما دي زما دي نن دا خو نه ده کنه کېدای شي ما زما نه پښه په څوک ناست دي هغه نه غورځېدلي هغه نه غورځېدلي ها. دا وروسته رېږي چې ما مال د ما نه پیسې غورځېدلي بس دا تحفه زموږ له خوا صداقت دی که نه ویخله ځان سره ها هغلته ګوره کیمرې هم څارلې ها او که دې ویلي وای چې زما دي بیا مې ورته ویل کاکا دروغ دی ویلی ویډیو خو مو کتله دوستانو تاسو ایمانداري او صداقت زموږ ستاسو د خپلو هیوادوالو افغانانو وکته باور په خدای وکړئ ځینې ویډیوګانې داسې چې پلان شوي که نه الله شاهد دی پلان پکې نشته دا هغه د خلکو د غریبانو صداقت دی که موږ او تاسو هر یو دومره صداقت ځان کې پیدا کړو هر یو په خپله دنده په خپل ځای کې د زړه د صدقه کار وکړي وطن هم جوړ دی الله به هم خوشحاله وي ډېره مننه که څه تبصره لرئ یا ستاسو کوم وړاندیز وي یا نیوکه په کمنټ کې راته ولیکئ چې ځان به اصلاح کړو السلام علیکم ورحمت الله بلا خاطر زیاتی لري د سوي زړه درانه دردونه که چاته ووایم په زړه باندې پرهاري لري